تاسو دا ویډیو ځان سره وګورئ لګا. सादिकाबाद के निजी अस्पताल में दौरान ऑपरेशन अनोखा वाकया रुनमा हुआ। जब बच्ची का ऑपरेशन किया गया तो इंकशाफ हुआ कि इसके पेट में एक और बच्चा परवरिश पा रहा था। पाकिस्तान में एक ऐसा वाकया पेश आया है कि 10 माह की बच्ची के पेट के अंदर एक बच्चा पल रहा था। हाँ, زمونږ مین مقصد به صرف دا وي چې زمونږ څومره لیدونکي دي اوریدونکي وي هغه کم از کم دومره پوه شي چې یو د میډیکل کنډیشن باندې یو وړې خبرې باندې هغه کم از کم دا نه وایي چې دا د قیامت علامې دي. او یو کس خو دا هم پې لیکلي وو چې دا د قیامت علامه دی او د 10 میاشتو ماشومې په خېټې کې یو ماشوم و صادق آباد پاکستان کې چې هغه اپریشن وکړو هغه ډاکټرانو بهر راوویستو. اوس دا ولې کېږي؟ دا یو میډیکل ریئر کنډیشن دی. دا چې کلم د مور په خېټه کې دوه ماشومان نو هغه څه وشي یو ماشوم بل ماشوم خپل خېټه ته خپل ځان ته دننه کی صحیح ده. کلم چې تاسو الټراساوند کوی هغه کې دوه ماشومان وي چې کله بچي وشي هغه یو ماشوم وي ٹھیک ده. نو دا کېږي څنګه چې یو ماشوم بل ماشوم خپل ځان ته دننه کی او چې کله وشي او هغه ته پتم نوي هغه کې دننه فیټس وي. فیټس چې کله د مور خېټه کې بچي دننه وي هغه ته فیټس وي. نو دا هغه مور خېټه کې دننه وي نو چې کله دا ځان ته ردننه کی نو چې کله زم پاسانو الفاظو پویم دا زما چینل د ډاکټرانو د پاره نه دی زه پاسانو الفاظو تاسو پویم کله چې هغه خېټه ته ردننه کی نو هغه چې کله مشوم شي هغه ته لا پته نه لګي خو چې کله ورو غټ شي هغه ته د خېټې درد شي او څوک وي رسولې ده پکې څوک سوي او چې اپریشن یې وکړو هغه نه سره وېستو بچي تر وېستو او د دې بچي بچ کېدل چې کم د بل بچي خېټې نه روبسي دا بالکل ممکن نه دی او دا کلم د قیامت نشانی نشي جوړېدلی چې دی باندې ځان پوي کې قیامت نشانی منګ ته قرآن کې خدای پاک واضح خیل دی چې د قیامت څه نشانی دي. دې ته وایي فیټس ان فیټو. دې باندې تاسو ځان پوه کړئ. دې کې یو بل کنډیشن دی که تاسو چریم الټراساوند وکړو چې هغې کې تاسو ته 2 میاشتې یا 3 میاشتو کې تاسو الټراساوند وکړو تاسو ته یې وښیلو چې ستا بچي دوه دي دوه مطلب ټوینز دي ستاسو بچي او کله چې بچی وشو نو هغه بچی یو دی دې باندې هم ځان پوهوئ چې کله یو بچی وشي دې کنډیشن کې دې ته څه وایي وینیشنګ ټوین سنډروم دی ته وایي چې کله یو بچی وشي نو ته پوه شه چې دا خامخا بل بچي خوړلی دی. وینیشنګ ټوین سنډروم کې دا کېږي چې کله د مور په خېټه بچی وي دا یو ماشوم پې زورور شي بل ماشوم ځان ته څه شي کې دا اوبه وي ردننه یې کې او وخوري چې کله یې وخوري نو بیا څه وشي یو بچی وشي نو اکثر خلک ډاکټرانو سره جګړې شي چې موږ خو الټراساوند کې لیدلي وو هغه کې 2 بچي او اوس یو وشو تاسو موږ نه بچی پاټ کړی دی او تاسو موږ ته راکوئ نه نو دې څیزونو باندې زه دا غواړم چې زما څومره اورېدونکي دي لیدونکي دا پوه وي چې کلم داسې کنډیشن تاسو ته راغلو چې الټراساوند کې تاسو ولیدو چې 2 بچي دي او بیا وروستو یو بچی وشو نو دا به یا وینیشنګ ټوین سنډروم کېدلی شي یا به فیټس ان فیټو کېدلی شي. ډېره مهرباني.